حقانی بالاخره په لومړي ځل پر پاکستان مخامخ ګزار وکړ. دا چې تازه یې اروزګان کې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د سراج الدین حقانی غبرګون د پاکستان پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزارت سراج الدین حقانی د دوشنبې په ورځ په اروزګان کې په یوې ناسته کې ویلي چې په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپله پاکستانیان حل کړي. د ښاغلي حقانی په وینا که چیرې پاکستان وغواړي چې ستونزې د زور له لارې حل کړي، د دواړو هیوادونو ولسونو ته به زیان ورسیږي. د کورنۍ چارو سرپرست د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته په نغوتې سره وایي چې دا مذاکرات په پاکستان کې د سیاسي بدلون له امله پایلې ته ونه رسېدل. سراج الدین حقانی وایي که دغه مشکل د زور له لارې څخه حل کول وغواړي، حتما به داسې وي دغه ملتونه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر مشترکات دي، هغه مشترکاتو ته به خامخا نقصان رسیږي. د اسلامي امارت چارواکي نړۍ د افغانستان پر وړاندې د خپلو ژمنو پر نه عملي کېدو تورنوي. د هغه په خبره له تېرو 2 کلونو راهیسې هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم توانېدلی چې خپلې ستونزې هوارې کړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وویل بیا هم موږ دنیا ته وایو چې نه تانې درکوو نه ځانونه په سیالۍ کې درسره اچو، خو د الله په فضل که اټوم بم ولرئ، که BM 250 ولرئ، که کروز ولرئ، خو زما له عقیدې نه والله که قوي وي، خدای دې دغه عقیده نه را خرابوي، خو چې درته د انسانیت او د بشریت شعار چغې وهي په هغې را سره ولاړ شه، هغه طریقه را سره جوړه کړه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.